عزت او شهرت الله تعالی ډېر عزت را کړی دی ډېر عزت خو عزت هغه یې که نه چې تا ته په دین کې میلاو شي سکون یې پکې دا هم د خلکو مینه ده زموږ سره او زه د الله نه لاک لاک شکرګزار یم خو مونږ صرف او صرف دنیایي ګټه وکړه دنیایي نوم مو پیدا کو ته باندې ورسېدې که نه نو زمونږ چې کوم مین مقصد دی او کوم مین زمونږ سیسټم دی نو هغې نه مونږ لږ داسې لږ ترس یې کوو او د هغې نه مونږ له ترس کول نه دی په کار ما والد صاحب دغه دی زه دې ټایمه پورې رالوی شوم دغه دی هغه ما هغه ورځ په خپل لاس باندې نو ما کتل نو ګوره دا لکه تلل دي دې دنیا نه یقین وکړه دا بې وفا د دې دنیا کې دا خو اس یو خوب لیده دي نن ما ورته ناست یو انټرویو کو سبا به دا انټرویو چلیږي یا به ته نه یا به زه نه یم خلک په دا ګوري نو مونږ له ټیک ته مونږ د فلم هم جوړو ټیک ته مونږ د فلم هم ګوري هغه دې کوو خو لکه سهار پاسو موږ په ټوله ورځ کې یوه ګنټه خدای له ورکوو چې سیټ ته کینو او د هغه سره مونږ مطلب دا دی هر سړی چې فلم جوړي هر ډایرکټر د هغه دا کوشش چې زه یو ښه فلم جوړ کړم لکه ته که یو کار کوې نو ستا هم دا کوشش چې څه ښه کار وکړم څوک هم دا نه وایي چې یاره زه دې غلط فلم جوړ کړم خراب زه اوس 11 بجې د سوات نه رارسېدلی ما سره خپل گاډی نه و ته یقین وکړه ما دا استاد په 40,000 روپۍ راوستی دی نو په 40,000 ما دی راوستی دی نو هسې اندازتن لکه خو نه دا زما کار دی دوله ما ټایم ورکړی نو که دا خو 40 وي چې زه به په 80,000 هم راتلم ما به دوله ځان را رسوو تاسو حکومت څه کوي زه وایم موږ سره حکومت دا کوي چې په ایرپورټ کې شوټینګ کوو د هغه ځای نه مو وتښتئ چې زه زموږ نه غواړي نو موږ معاف کړي دي موږ ته بالکل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن دوادیحان ام تاسو ګورئ سباون ټي وي او دا وخت موجود یم لاهور کې چرته چې د پښتو د فلم دیدن ریکارډ ډېر په تیزۍ سره روان دی او زما ترڅنګ یو داسې سټار محمد حسین اور پیسواته د هغه سره به خبرې کوو د فلم په حواله او نور هم د هغې زندګۍ په حواله السلام علیکم وعلیکم سلام مدي خان څنګه الله خیر دی جوړې یا صاحب خیر د الله کرم دواګانې تاسو ښه یې که نه ډېر وخت پس ملاقات نو بس الله دې ستاسو عزت نصیب کړي چې تاسو راغلی او زموږ د ښې بدې تپوس وکړئ که نه نو زموږ نه خو څوک تپوس هم نه کوي چې څه دي او څه نه دي یا صاحب دیدن فلم روان دی او بیا ښه خبره خو ده چې ډېر وخت پس یو لیجنډ ډایرکټر کیسر صنوبر صاحب سره تاسو مطلب دغه فلم کې تاسو کاسټ کړي او بیا پکې پوره چې څومره د فلم د پښتو د فلم انډسټري څومره سټارز دي هغه په یو ځای کار کوي په دغه حواله به څه ویل غواړئ ګوره لکه هر سړی چې فلم جوړي هر ډایرکټر د هغه دا کوشش چې زه یو ښه فلم جوړ کړم لکه ته که یو کار کوې نو ستا هم دا کوشش چې څه ښه کار وکړم څوک هم دا نه وایي چې یاره زه دې غلط فلم جوړ کړم خراب فلم دې جوړ کړم خو د فلم فیصله بیا په پېښور کې پبلیک کوي نو فلم خو قیصر صاحب مطلب دا دی ډېر ښه شروع کړی دی کاسټ هم ښه دی شاهد صاحب دی ارباز صاحب دی جهانګیر صاحب دی نور پکې هم ډېر ښه اکټران دي او هغه ښه کوشش کوي لکه دې ګرمۍ کې ټول خولې دي وګوره لکه دا د محنت خوله ده که نه نو محنت کوي خو مونږ خدا دوا ده چې خدای دې د دا محنت چې کم کوي دا دې رنګ راوړي مطلب ورسېدی خو چې اوس هلته پېښور ته لاړ شي پبلیک یې دغه کې نو زموږ خو دا کوشش چې یاره فلم وچلېږي چې فلم وچلېږي پالټي به بیا راځي چې فلم ونه چلېږي نو بیا به پالټۍ ته ناست دی بله چېرته به چا مور او پلار مړي او بیا پیسې راوړي او بیا به فلم جوړوي مطلب داسې خو څوک او که نه نو زموږ خپل ځاني دا کوشش چې یاره مونږ چې څومره کار یې مونږ د هغې دپاره زه اوس 11 بجې د سوات نه رارسېدلی ما سره خپل گاډی نه و ته یقین وکړه ما دا استاد په 40,000 روپۍ راوستی دی نو په 40,000 ما دی راوستی دی نو هسې اندازتن لکه خو نه دا زما کار دی دوله ما ټایم ورکړی نو که دا خو 40 وي چې زه به په 80,000 هم راتلم ما به دوله ځان را رسوو نو زمونږ دغه مطلب دا دی د ټایم زمونږ دومره مونږ پابند خلک یو بقایا فلم چې مونږ څومره ګورو نو هر سړی کوشش کوي چې زه ښه فلم جوړ کړم خو بعضې بس لکه ما ډېر وخت نه په دې خو وکتل
چې فلم مطلب نه چلیږي ولې نه چلیږي اوس په دې وجه زه نه یم پوه چې مطلب دا ولې نه چلیږي فلم چې یوه هفته دې ډک په ډکه لاړ که نه نو دې دا پروډوسر د بل چا نه تپوس هم نه کوي دی بل فلم شروع کوي خو زموږ فلم که د جمعې پر ورځ شو ډکه شي د هفتې پر ورځ هغې شو خالي نو دا به سرکټ نشته دی یو کراچۍ ده یو پېښور دی مطلب سوات مخکې په 2 لکو اوس په 15,000 دی که په 80,000 دی نور سټیشن یې پرېږده دا وړې وړې سټیشن دي هغه هېڅ هم نه دي خو یو سوات دی یو کراچۍ ده دې دپاره به د پښتو فلم جوړی نو د حکومت ته طرفه خو دغه حال دی هغه ځان له ټول غلي نو هغه به موږ له به څه راکړي په مطلب او توقع خلک موږ ته اکثر وایي چې تاسو سره حکومت څه کوي زه وایم موږ سره حکومت دا کوي چې په ایرپورټ کې شوټینګ کوو د هغه ځای نه مو وتښتئ چې ځئ به یې دلته څه کوئ زموږ سره خو د حکومت ما چې زموږ نه غواړي نو موږ معاف کړي دي موږ ته بالکل دا هغه طرف نه هم دغه حل دی لکه اوس انډیا فلم جوړېږي هغه نیم د ګورنمنټ په تعاون باندې جوړېږي نو دلته ګورنمنټ والا خو زموږ چمړه وباسي هغه خو نو فلم مخکې فلمونه جوړېدل وخت هم خو خلک هم خو فلمونه هم خو ته یقین وکړه بس اوس نه پوهېږم چې دا خلک په څنګه فلم خوښوي لکه تاسو هم ګورئ که نه فلمونه بل میا صاحب تاسو یو فلم جوړ کړی و باز او شهبازه د هغې مطلب وخت کې تاسو سره مونږ یو انټرویو مخکې شوی و تاسو پکې ذکر کړی و د هغې فلم زیات څه پته ونه لګېده مطلب څه وجې تاسو چې مکمل تیار دی هر یو څیز شوی دی ریلیز کېږي ولې نه ما چې هغه فلم جوړو په هغه وخت کې ما سوچ وکړو چې یاره زه د دې فلم ډایرکټر او هیرو نو ما ته ارشد خان یو ډېر ښه ډایرکټر ښکارېدو او دیم ښه ډایرکټر و او شهید خان ما ته یو ډېر ښه هیرو ښکارېدو مارکیټ هیرو ما ته ښکارېدو نو ما شهید خان هیرو واخیستو ارشد خان ما ډایرکټر واخیستو نو اوس که زما فلم بانډه دی او که هر څه دي زما لکه زه دا نه یم چې زما فلم دې ولګي خو زه حیران دو ته یم لکه په کار دوله دا ده چې دو په دې شي کې دلچسپي والي او دا شی رڼا ته کړي هسې ستاسو څه خیال دی مطلب دا دی که زه غلط یم ما یوه جرګه کړې ده که په هغه جرګې کې زه هغه جرګه ویم په 10 کسو پښتنو کې که زه غلط هم په هغې کې زه به دا فلم فی سبیل الله پرېږدم زه پرېښودم شم زما نه تپوس کولو څوک نشته دی خو که نه زه په هغه جرګې کې غلط نه وم مخکینی غلط و نو پکار دی چې بیا دې ولسه توضیح جوړ کړي نه پکار څه وجوهات کې دي چې ما صاحب چې تاسو دومره مطلب په خرچه راله چې کله شهید خان او ارشد خان ډسکس وکړو چې لګو نو فلم به ولګي بس مطلب میا صاحب دغه فلم که تاسو وایئ چې تاسو دوی په جوړ کړی که نه مطلب هغې پروډیوسر تاسو وایي نو دغه بله سینما کې نشي لګېدی ولې نه شو لګېدی سرجي چې دا فلم کله تیار شو چې په دې کې دا بل سړی راغی او ده دا خبره کوله نو په کار ارشد صاحب له دا و چې هغه سړی راغوښتی چې بیته څه وی نه مې لیدلی نه مې کتلی نه دې پیژنم نه دې ایجنم ته د فلم دا وکې ما دې فلم کې 30 لاک روپۍ ورکړي فلم ستا دی راکړه ماله 30 لاک روپۍ فلم والا خو دو هغه سړي مرګرتیا وکړه ما د هغه د یو فلم ایډوانس ما ارشد خان له ورکړی دغه سړی چې کوم و دا څوک دا پروډیوسر کنه پارټنرشپ څوک دی خو ما راوستی و پارټنرشپ هو زما سره خو زما سره دا پارټنرشپ و خدای حاضر ناظر دی وی چې تاوان زما او ګټه ستاسو د هغه یو ملازم اوس هم په پنډۍ کې دی 4 کسه په کراچۍ کې ژوندي دي هغه هم ګوایان دي 4 کسه هغه یو د هغه ملازم دی وی چې تاوان زما ګټه ستاسو نو بیا لکه د هغې نه پس هم چې د هغه فلم نه پس هم ما د هغه سړي نه پیسې واخیستې ایډوانس د یو فلم ما ارشد خان له ورکړي دي د بل فلم ایډوانس ما ارشد خان له ورکړي دي دا د ارشد خان نه تاسو تپوس وکئ خو یا خو چې مونږ د چا سره ښه کوو نو په دې سر کې مې سړی هم نشته هندوم نه یم که نه او نه مندر ته ځم راځم جومات ته ځم راځم خو چې ولې را سره داسې کېږي نه پوهېږم هر سړی لکه کډه لري بچي لري او بیا پیسې د چا نه سیوا کېږي نه 2015 ته ګوره او 2024 ته ګوره دا زما 15 کې تیار شوی و جي دا زما ډېر غټ زړه دی ما سره دو سړی کېنی زه د هغه سره خبرې وکم نو وای هر څه به کې خبره به د حق کې او د خدای دپاره به کې ګناهګار ته به ګناهګار وې بې ګناه ته به ګناه وې دا شی به نه کې چې مطلب دا دی زه تا ته قسم خورم که زمونږ دومره غلطي وي دومره غلطي موږ سره ګوایان شته دی
خو دوی چې ګوایان نه منو موږ سره د هغه ملازم و د هغه سړي هغه هم شته دی په پنډۍ کې نو که تاسو وایئ چې دغه خلک راوغواړو او هغه خبره خلک وکړي نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دی کې پړ څوک دی وړ څوک دی نو ځکه زه وایم چې کله ورشد خان او شهید خان وغواړي فلم به ولګي